له مسکاله تر دې حاله 5مه برخه د نن څخه تقریبا 8 کاله وړاندې د کورنۍ سرپرست شوم. زه وړوکی وم. د کلي په ښوونځي کې په 9م ټولګي کې زده کوونکی وم. یوه ورځ مې د مور په چاودلو پوندو نظر شو. د ټیکري په سوریو کې ویښتان راوتي وو. لمنه یې څو ځایه سورۍ وه او شکېدلې وه. کوچنی ورور مې د بکسې او د کتابونو په ارمان ښوونځي ته تله او راتله. دې وضعیت ته فکرمند شوم چې څنګه یې بدل کړم. د ملي پوځ لیکو ته په تګ مې زړه او ذهن مشوره راکړه. د کرکټ بیټ مې په تبر ټوټې ټوټې کړ. کتابونه مې هم د کلي خوړ ته واچوو او بیا مې د ولسوالۍ په لوري حرکت وکړ او روان شوم. له هغې ځایه د ملي پوځ د لنجرې په واسطه د بیسودو کمیسیاري ته انتقال شوم. مازدیګر و. په نهاره ګېډه نمجنو سترګو وچو شونډو مې د کمیسیاري دیوال ته تکیه وکړه. شیبه وروسته یو لوړ بریتو سړی و چې راغی. برګه د ریشې په تن وه. ډېر ګلان یې په اوږو کتار و. راڅرګند شو. له ټولو یې پوښتنه وکړه چا خو به کور کې جنګ نه وي کړي. د مشرانو له اجازې پرته خو به نه یې راغلي. هلته جنګونه دي، مرګ دی، زخمي کېدل دي، لوږه ده، تنده ده، هر څه شته. دې هر څه ته مو فکر کړی دی؟ ځواب مو ورکړ هو. دې سره یې په ما سترګې ولګېدې. خواته مې راغی. هلکه ته څنګه راغلی یې؟ قومندان صاحب ملي پوځ ته ځم. لوچکه لوفره ستا عمر د ملي پوځ د تګ ده؟ په مخ دې لا ګیره نه ده راغلی. د خامې خولې هلک یې احمقه. ته دې پایڅه پورته کړه چې په پښو کې دې ویښتان شته او که نه؟ نه نه قومندان صاحب. شاباس. اوس زه له دې ځای نه بیا دې دلته ونه وینم. 3 کاله وروسته راشه. زه په ژړا شوم. قومندان صاحب زه ځم. له یوې خوا کورنۍ ستونزې لرم او له بلې خوا هېواد سره لیونۍ مینه. ګوره وراره ته لا کوچنی یې. هله دې ځای څخه لاړ شه. دلته خلک درڅخه سوء استفاده کوي. قومندان صاحب او ته پر ما باور وکړه ځکه چې زه یو داسې کورنۍ کې زیږېدلی یم چې ټولو ځوانانو یې ځان په خاوره قربان کړی دی. زه منم چې کوچنی یم خو بې غیرته نه یم. ښه سمه ده نو ستا خوښه. بریدمن صاحب د دې کار هم خلاص کړه. سمه ده امر مو په ځای کېږي. قضا ماښام و. له کمیسیاري څخه د کابل په لوري حرکت وکړ. زما یوه جوړه بنیان یا کورتۍ خو څه کوي چې زما زیر فراني هم پر تن نه وه. او له بلې خوا له دې نه مخکې ډرونټې خوا نه وم تللی. د کاسټر موټر په وروستي سیټ کې ناست وم. په لاره کې مې منظره کوله چې